یو د هغې اسبابو نه چې انسان پې غوره انسان جوړیږي د الله او د الله د رسول په وړاندې غوره انسان هغه دا دی چې سړی سب په داسې طریقه سره جوړی چې د خپلې اوږې په سب کې نرمي کړي او د ملګري سره میلاو کړي لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم الینکم مناکب فی الصلاة په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې په مانځه کې د هغې اوږې ډېرې نرمې وي یعنې د خپل ملګري سره یې په ښایسته طریقې باندې میلاو کړي او د خپلې اوږې خپل ملګري ته نرمې کړي زما خوږو ورونو د سب برابرول دا یو ضروري عمل دی څنګه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هغې به خپلو ملګرو ته حکم کو فرمایل به سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة تاسو خپل صفونه برابر کړئ ځکه د صف برابرول دا د مونځ د اقامت یوه بهترینه حصه ده نو څنګه چې موږ ته الله قرآن کې حکم کړی دی فرمایلی دي چې واقیموا الصلاة نو د اقامت الصلاة یو حصه د صف برابرول دي به صحابه کرام د صف د برابرولو طریقه داسې ذکر کوي چې موږ به په دې طریقه صف برابرو چې موږ به قدم د ملګري د قدم سره یو ځای کوو اوږه به م د اوږې د ملګري سره یو ځای کوله او ګیټکۍ به م د ګیټکۍ د ملګري سره یو ځای کوله په دې طریقې باندې چې صف برابر شي دا بهترین صف دی بلکې دا د ملایکو صف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي داسې صف ولې نه جوړوئ په مانځه کې څنګه چې ملایکې صف جوړوي صحابه کرامو عرض وکړه د الله رسول ملایکې څرنګه صف جوړوي نبی علیه السلام وفرمیل هغوی اول صف پوره کوي او بیا په صف کې د یو بل سره ښایسته جخت ودرېږي که دې طریقې سره صف څوک جوړ نه کړي د الله نبی فرمایي ستاسو زړونو کې به اختلاف راشي ستاسو مخونو کې به اختلاف راشي او نن سبا دا اختلافات په دې وجه هم ډېر دي چې دا نبوي طریقه خلکو پرېښې ده الله دې پې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي